أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید کوم چې غوڼه پښتانه ښه وي، جوړ وي، روغ وي. نن په یوه داسې خبره باندې غږېدل غوښتلم چې د څو ورځو نه دغه ویډیو ما ته مخته په کار وه، خو ما غوښتل چې دغه حوالې صحیح تحقیق وکړم، بعد په دغه کیسه باندې وغږېږم. دلته دغه څو ورځو نه د لږ ټیم اول یوه ویډیو وایرل شوه چې هغه کې یو پښتون دی، پېښور نه دی. هغه 4 کسان قتل کړي دي. هغه بیا جیل ته یې راوړی دی، په جیل کې نن 2-3 میاشتې یې تېرې کړي دي. هغه به دا انټرویو والا ورته راغلی دی. نو دا څو سوالونه پوښتنه کوي. نور دی چې کومه خبره ورته کوي، دا یو ظلم خبره کوي ورته چې ما 4 کسان قتل کړل، بیا مې هغه ځان ته څه فرغون وهل، زه موسا شوه، بیا مې مړه کړل. او موږ د پاکستان خلک او موږ څومره هم پښتانه وي، خاص کار هر سړي دغه ویډیو به کتلې هم وي. دغه ویډیو ډېره وایرل کړه، په ټیک ټاک کې هم وایرل کړه، فیسبوک کې هم وایرل کړله، یوټیوب کې هر شي کې وایرل کړه دغه ویډیو. او موږ دا نه کتل چې آیا دغه سړي څومره ظلم کړی. بیا دغه سړي چې اول کله ځان و تعارف ورسره کولی، دغه سړی ځان یې پښتون ویل شو، دا پښتون. موږ دا نه وکتل چې دغه ویډیو موږ کله وایرل کوي، دغه موږ شیرینګ ما په خپله شیر کړه. ما د خلکو رایې کتله چې یاره کم خلک یې څرنګه رایې ده، آیا څوک په د خبره باندې سوچ کوي هم چې آیا دا ویډیو څه مثال لري. خو هېچا هم کله غونډې خلک په دا باندې ښه غا وکړه چې کلاشي خبرې یې کړې دي. دره تک چې داسې خلک هم وي چې د ځان سره یې ټایپ کړه هغه ویډیو، چې یاره دا د ځان سره یې ټایپ کړه، کله دا ویډیو ما ښه کار شو. د یک ویڈیو کے ورته وایي چې وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فرغون ہیں، میں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، پھر 4 اور مسلمان کریں. اوس که وګورئ خو په غونډه غټ فرغون خدای و، ظلم یې وکړ. په غونډه غټ ظلم خو ده وکړي، 4 کسانو قاتل و. نه یو کس یې مړ کړي، نه 2 نه 3 نه 4 کسان یې مړ کړي. بیا دا هم ورته چې زه به هر روز نور بیا مړه که راضینامه یې نه وکړم. اچھا ده په قتل نه اول نه شوه راضینامه کړی، ده ویل چې ما بې عزتي کېږي. بیا د سره دومره خلک ولاړ وو چې علاقې خلک وو، هغه نه شول ورلژلی، هغه به نه شوه راضینامه ورسره کړی. آیا دی چې دا دومره داسې ګونډه ټایپ سټایل یې و، اوس خدای خو هم ځان ته ښه وایي، خو د ده خو هم نشته پته کېدی چې ده غلط سړی. نور موږ دغه نه وکتل چې دغه ویډیو کله موږ وایرل کوله چې موږ دغه دنیا ته څرنګه ته پیغام ورکوو. موږ دنیا ته څه وایو چې موږ پښتانه دهشتګرد یو، موږ ظالمان یو. دغه یو ظالم سړی و، ظالم د الله دشمن دی. د ظلم حکومت، د ظلم خدای پاک حکومت هم نه چلوي، د منافقت وچلیږي، د هر هغه حکومتونه چلیږي، خو د ظلم حکومت نه چلیږي. آیا موږ پښتانه ظالمان؟ موږ د الله د دشمن ملګرتیا کوو؟ هغه د الله دشمن دی او موږ د الله د دشمن ملګرتیا کوو. دغه د موږ پر دغه کیسه موږ ته زیبره کوي. تاسو موږ داسې د خبره ته سوچ نه وکړي او موږ دغه ویډیو مزید وایرل کړله، مزید هم دا ویډیو مخته بوتله چې آیا که دا چېرې ښه کار هم کړی دی، دغه سړی ښه کار کړی دی، موږ په دا وجه باندې صحیح وایرل. چېرې هغه کور والا ته خو ورشه، هغه میندې نه پوښتنه خو وکړه چې دا بچی یو ژڼه بچی در مړه. هغه وړوکو ماشومان بچیان دي د خلکو، هغه سړیو چې کوم یې مړه کړل، هغه بچیانو نه پته وکړه چې دغه د پلار یې مړه کړل، هغه بچیان یتیمان یې کړل، هغه ماندې یې ورانې کړې، پلارونه یې وران کړل. دا ظلم یې یو وکړ. او موږ په دا خبره باندې تحقیق کړل غوښتل. زه په دلته علاقې خلکو نه، ګراونډ کې مې هم ملګرو نه اچھا داسې پوښتنه کړل غوښتل. ځان مې نه دا پې پوهولي چې زه د خبره تحقیق کړم. اچھا خلکو سوچ مې کړل چې څرنګه ته سوچ لرئ تاسو، دا یو ظالم و، ظلم یې کړی او موږ په دا باندې سپورټ ورکوو. مطلب که موږ د یو طرف ته موږ دا خبره کوو چې یاره موږ پښتانه ظالمان نه یو، موږ ظلم پسند نه یو، امن پسند، او بل طرف ته موږ دغه ویډیو هم داسې وایرل کړه او موږ دغه خلکو سره سپورټ هم شروع، او بل طرف ته موږ دا هم وایو چې یاره موږ
ظلم خلاف یو طرف ته د ظلم همدردیم وکړه. داسې وړوکو کلیپونو نه دنیا ته ډېر غلط پیغام ورځي. خو حقیقت دی بیا خو راته وایي به چې تاسو پښتانه خو حقیقت کې دهشتګرد خلک یو دغه ظلم خوند درکوي، داسې چې څلورو کسان یې قاتل وي، داسې ظلم یې کړی وي، دغه سره تاسو ولاړېږئ، دا خو ښه کار کوي. او داسې خلکو مه کوئ ویډیو وایرل کوئ، دا د ځان موږ پښتانه بېزتي وکړه، غټه بېزتي مو. انډیا څه دپاره سوچ درته کوئ، د انډیا څه مخ ته وخت پاره سوچ کوئ چې دا د ځان بېزتي کړه. تاسو د پنجاب ته ولاړ شئ، بل ځای ته ولاړ شئ، د دنیا کم کوای شته دا به تاسو ته یو پیغور جوړوي، دغه تاسو ته به وایي چې یاره تاسو خو داسې ظالمان یو، دا ظلم کوئ. نو قطعاً مه داسې ویډیو شیر کوئ، مه مخ ته بیایئ، مه داسې خلکو ملګرتیا کوئ، دغه سخت ظلم یې کړی او د تاسو یو ظلم همدردي ورسره وکړه. والسلام، خدای مو روغ جوړ وساته، آباد مو وساته او د داسې ویډیو نه خاص کر ګریز وکړئ، دا ویډیو نه سخت منع کړئ.